پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. نز قسم خورم په ورځ د قیامت باندې او نز قسم خورم په هغه نفس باندې چې سړی ملامت کوي. آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ به داغو هډو کې راجمع نکړې شو؟ ولینا مونږ خو داغو د ګوتو د هر بند په ټیک ټیک جوړولو باندې قادر یو. خو انسان غواړي دا چې آینده دې هم بدعملي کوي. تپوس کوي اخر کله به راځي هغه د قیامت ورځ؟ بیا چې کله سترګې وبریخي او سپوږمۍ تور شي او نور او سپوږمۍ یو ځای کړي شي، په دغه وخت کې به انسان وایي چرته وتختم. هرگز نه، هلته به هیڅ ځای د پناه نه وي. په دغه ورځ به خاص هم ستا د رب مخې ته ودرېدل وي. په دغه ورځ به انسان ته خپل وړاندې وروستو ټول عملونه وښودلی شي، بلکې انسان خپل ځان په خپله ښه پیژني کو هر څومره عذرونه پیش کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، د دې وحی د زر یادولو د پاره خپل جبا مخوځوا. د دې در یادول او تا تلوستل زمونږ ذمہ ده. نو چې کله مونږه دالولو نو په هغه وخت کې ته د دې قرت په غور سره اورا او بیا د دې مطلب خودل هم زمونږ ذمہ ده. هرگز نه، اصل خبره دادا چې تاسو د زر حاصلېدونکو سیز یعنی دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. په دغه ورځ به سمخونه تازوي د خپل رب طرف ته به ګوري او سمخونه به غمګین وي او په دې به پوه وي چې د هغوی سره به سخت سلوک کیږي. هرگز نه، کله چې سا حلق ته ورسي او وویل شي چې چرته دم اچونکی شته او سړی پوه شي چې دا د دنیا نه ته جدا کېدو وخت دی او پنډی د پنډی سره یو ځای شي، دغه ورځ به وي ستا رب ته د ورتللو. او هغو نه رښتیا ومنل او نه یې مونځ وکړو، بلکې دروغ یې وګڼل او واپس شو. بیا په غرور سره د خپل کور والو طرف ته روان شو. دا طریقه هم ستا دپاره مناسب ده او هم ستا سره ښایي، او دا طریقه هم ستا دپاره مناسب ده او هم ستا سره ښایي. آیا انسان دا خیال کوي چې هغه بګینی هسي بے مطلب پرېخو دی شي؟ آیا هغه د معمولی اوبو یو نطفه نه و چې هغه د مور خېټې ته ورسسول کیږي؟ بیا هغه د وینې یو ټوټه شوه، بیا الله داغه بدن جوړ کړو او داغه اندامونه برابر کړل. بیا داغه نه نر او خزا دو قسمونه جوړ کړل. آیا هغه په دې باندې قادر نه دی چې مړی بیا را ژوندې کړي؟